او د افغانستان امارت اسلامي اعلان کړی چې د شنبې په ورځ به اختر وي. موږ د دې اسلامي نظام تابع یو، د دې اسلامي نظام عسکر یو، موږ د امیر المؤمنین غلامان یو. د ځانه به شریشتې نه کوو چې وایي په سعودي کې زه سعودي څه کم. سعودي خو هغه ده چې محمد بن سلمان ټرمپ ته خپله ښځه راویسته. زما څه کومه فلسطینیانو نسل کشي وشوه. فلسطین کې جنګ نه دی، نسل کشي ده. امارات ښځې ورته راویستې، بربنډې ورته راویستې. هغه خلک قطر په میلیونونو ډالره طیاره په تحفه کې ورکړه، سره د دو چې پرون 2,500 فلسطینیان د لوږې نه مړه شوي. زه به عربي ممالک څه کوم؟ زه به د حرمینو محمد بن سلمان څه کوم؟ او خو اسلام وشرموه، تاریخ یې وشرموه. د رسول الله د قبر نه حیا نه کړه، د کعبې نه حیا نه کړه، د نزول د وحی نه حیا نه کړه، د جبل الثور نه حیا نه کړه، د مقام ابراهیم نه حیا نه کړه. زه څه کوم؟ الحمدلله اسلامي نظام لرم، اسلامي امین لرم، شرعي محکمه لرم. د دوی ویل او د موږ منل، سمعنا و اطعنا. نو په دې ورځ اختر دی، د شنبې په ورځ اعلان کړی په دغې اختر دی. د عرفې ورځ د جمعې ورځ ده. موږ او تاسو په خپل مقدس بسرنوشه نه یو. الحمدلله اسلامي نظام دی، محکمه ده چې دوی څه وایي به منو. ما د شیخ منئ، ما د مفتي منئ، ما د چې هر څوک وي چې د امارت اسلامي د امر د محکمې خلاف کوي باغي دی، د خوارجو نه دی، دی به نه منئ. امارت اسلامي چې څه وایي بالرأس والعین به منو.